السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه فیضان ګلستاني یو ځل بیا حاضر یم. دوستانو زما چې کوم نننی هغه ټاپک دی هغه د مراد او د فاطمه ګل په باره کې دی. څنګه ما تاسو سره مخکې یو ویډیو کې مې دا خبره کړې وه د مراد او د فاطمه ګل چې دی نو د دې ترمنځ جګړه راغلې وه او جګړه چې دی نو ډېر زیات مخته رسېدلې ده. په هغه وجه باندې تاسو په خپله به په سوشل میډیا باندې به کتلي د مراد او د فاطمه ګل یو ځای ویډیو نه راځي. ولې هغه خبره دا ده چې د نیلم ګل چې دی نو د فاطمه ګل خلاف پوسټونه راوبولي وو، نو مراد ول جواب نه دی ورکړی او مراد بلکې د نیلم ګل حمایت کړی او په هغه وجه سره چې دی نو په فاطمه ګل باندې دا خبرې بدې ولګېدې او هغه ترې نه مروره لاړه. هغې ورته ویل زه به تا نه طلاق اخلم، باقي زه تا سره ژوند نه تېروم. ولې چې ته یو بړوا انسان یې، نو ته چې دی نو صحیح انسان نه، نو په هغه وجه باندې چې دی نو مراد نه هم غوسه ورغله. مراد چې دی نو فاطمه ګل ووهله او څپېړې وله ورکړې. نو د مراد او د فاطمه ګل ترمنځ جګړه راغله او بیا کنځلې شروع کړې یو بل ته. نو هغه وجه باندې فاطمه ګل مراد نه خفه تلې د خپل کور ته او دا خبره کړې ده زه به باقي ژوند تا سره نه تېروم او ما له طلاق راکړه. نو دوستانو دا هغه خبره ده د دی څه دین ایمان نشته. د شپې دی طلاق اخلي او سهار بیا یو ځای چې سهار وله طلاق ورکړي ماښام دی یو ځای وي یو پلیټ باندې خوراک کوي. په یو پلیټ کې چې دی نو بس دی یو بل سره ناست وي نو هلته کې دی خوراک کوي. نو دوستانو داسې د خلکو تاسو څه وایي د دی دین ایمان به وي. اول تاسو مثال واخلئ د نازي اقبال، بیا چې دی نو یو بله ده د هغې نوم زه دې وخت نه اخلم خیر، او بیا پاتې شوه د نیلم ګل طلاق واخیستو. هغې نه پس بیا دا تللې وه دوبۍ کې دی پخلا شوي دي او دا ټول چې څونه هم ډمان دي ون ټو آل د دی دین ایمان نه دی طلاق ورکړي او طلاق نه باوجود بیا یو ځای ټایم پاس کوي. نو اوس چې دی نو خبره داسې ده نیلم ګل ډېر زیات خوشحاله ده او فاطمه ترې نه برابره تلې ده او مراد نه طلاق غواړي او مراد تر اوسه پورې ورته طلاق نه دی ورکړی. داسې څه ویډیو نه ده راغلې د طلاق هغه. بس دوستانو زما دا میسج دا پیغام هم ما خپل دوستانو سره شیر کړم. که ویډیو کې مانه څه غلطي شوې نو زه بخښنه غواړم. انشاءالله ډېر زه تاسو سره به یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د لوی الله په امان، والسلام.